د کراچۍ ښار په کورنګۍ ارکان آباد سیمه کې اوسیدونکی 25 کلن نور محمد وایي پلاننی وطن یې برما او روهنګیا مسلمان دی. ډیو ریډیو ټي وي سره په خبرو کې نوموړي ویل د تیرو څو ورځو راهیسې د برما په روهنګیا مسلمانانو د ظلم قصې او په ضد پاکستان کې د مظاهرو خبرونه هم اوري، خو هغه وایي پاکستان د اول دلته په خپل ملک کې میشتو روهنګیا ته بنیادي بشري حقونه ورکړي. हम ये सोचते हैं अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रहे हैं कि जुल्म मत करो तो पहले अपने जो यहाँ पाकिस्तानी शहरी मौजूद है उनके जो नस्लियती है 10 ताफिजात है उनको दिया जाए. دی وایي موږ په دې سوچ یو چې د پاکستان حکومت وایي چې ظلم مه کوئ، نو اول د دلته چې په پاکستان کې موجود دي هغوی ته د شهریت ورکړي، بیا به موږ ووایو چې پاکستان ظلم نه کوي. د شناختي کارت نه لرلو له امله ځوانان تعلیم نشي کولی او نه ښه روزګار کولی شي، بیا زیات خلک سمندر ته ځي کبان نیسي. په ارکان آباد کې د روهنګیا یا برما د خلکو د مرستو لپاره د غیر دولتي تنظیم غړی ساجد عثماني چې په خپله روهنګیا دی وایي په کراچۍ کې نږدې 15 لاکه روهنګیا په 109 مختلفو علاقو کې آباد دي چې پکې یوه ګڼمېشته سیمه ارکان آباد ده. ارکان آباد د برما راکھاین یا راخاین سیمې په نوم جوړه ده، خو په کراچۍ کې نه خو په دولتي کچه او نه د کومې بلې غیر دولتي ملکي یا بهرنۍ ادارې سره د دوی کومه کره شمېره موجوده ده. ساجد وایي د برما نه د 80م په لسیزه کې د ظلمونو او تنګ ژوند نستلي روهنګیا کراچۍ ته راکړه شوي دي. هغه وایي ځینو خلکو د پاکستان شناختي کارډونه هم ترلاسه کړي، خو د دوی سره د غیر ملکیانو په رنګ چلن کیږي. यहाँ पे जिस तरह और ममालिक ने रोहिंग्या के लोगों को शहरियत दी है, शहरियत को मतलब दी जाए और जो एक शहरी के जो हुकूक है बस वो हुकूक दिए जाएं. دی وایي څنګه چې نور ملکونو د روهنګیا خلکو ته شهریت ورکړی دغه شان د پاکستان هم ورکړي او د یو وګړي په حیث حقوق دی دوی ته هم ورکړی شي. او د نادره یوه دا المیه هم ده چې غټ رشوت ورکړي د هر ملک وګړي ته شناختي کارډ ورکوي، د 100,000 نه واخله تر 500,000 پورې روپۍ اخلي او کارډ ورکوي. هغه وایي د روهنګیا خلک په کراچۍ کې ډېر د غریبۍ ژوند کوي، په کچه آبادو کې میشت دي، سکولونه روغتونونه یې په آبادو کې نشته، یوازې دیني مدرسې او جوماتونه لري. د 10 بچو پلار محمد مینار هم وایي په 1972 کې د برما نه کراچۍ ته راغلي، په سمندر کې مزدوري کوي او تل یې په غریبۍ کې ژوند تیر کړو. समंदरी का काम करते, गुर्बत जिंदगी ये गुर्बत है. په میانمار کې په روهنګیا مسلمانانو د ظلمونو د خبرونو مخې ته راتلو وروسته د پاکستان په حکومتي کچ او سیاسي مذهبي ګوندونه احتجاج او مظاهرې کوي چې د روهنګیا مسلمانانو سره د ظلم بند کړی شي. خو په کراچۍ کې میشت د روهنګیا خلک وایي پاکستان د ظلمونو ښکار خلکو سره لاس وکړي، خپل ملک ته دې راوبلي او د هغې نه علاوه دې دلته میشتو روهنګیا ته د ملک د وګړي په سترګه وګوري. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وي، کراچۍ.